یم دا زغو په منځ کې ګیر خپه یم لکه د مړاوي ګل په څېر خپه یم او وایي سوات درته جاړم په بونیر خپه یم او وایي د پښتونخوا په هر ګوټ پیر خپه یم او وایي ستا د ګلاب د څوکۍ ډېر خلک دي په خپل غانټول په خپل نمیر خپه یم او وایي په وزیرستان مې زړګی پړق چاودلې یا باجوړه په تا ډېر خپه یم بیا یو څو شعره وایي وایي دا د څه شي په طلب ولاړ دي او وایي دا چې مخې ته د رب ولاړ دي او وایي خدایه دا څو سړي خو هېڅ مه کوي خدایه دا څو سړي خو هېڅ مه کوي او وایي دوی مخنیوي ته د غضب ولاړ دي او وایي چا چې د سر د پاسه سر نه منو هغه ټولو خلکو درب ولاړ دي. نظم دې کوم لیکلی دی ارمله؟ نظمونه خو مې ډېر لیکلي خو زه یو نظم دغه کول غواړم. زما یو ملګری شهید شوی و د هغه دپاره ملګری مې مرور او نږدې ملګری مو ایاز مې ویاز الله دې وبخي. زما اشنا زما جانان شهیده ستا د زخمونو نه قربان شهیده وایي تا دار په سر پښتو وکړله په خپل وطن د ننګ نوي نرې دی او وایي ستا حوصلې ته زما سور سلام دی لکه زمری د جنګ نوي نرې دی او وایي د خاورو لاندې د اسمان شهیده او وایي ستا د زخمونو نه قربان شهیده او وایي زما اشنا زما جانان شهیده او بیا وایي ستا جذبه د قربانۍ جذبه وه چې توره شپه شپېته ډیوه شپې نه را او وایي د ټول ټبر سترګې دې چوتې کړلې د خپل دادا د سر شمله شوې نه را او وایي د کټ پوزي نه د میدان شهیده او ستا د زخمونو نه قربان شهیده او وایي که یو طرف ته د شمر بچی و ته شپې وارث د کربلا ملنګه او بچی بچی د ځان څه وجړو یا د سرتورې پښتونخوا ملنګه او د غیرت د کلي خان شهیده ستا د زخمونو نه قربان شهیده او که د وطن نغمه بېسوره شوله وایي زموږ د ساندو نه به ساز جوړېږي او که د ازادۍ ناوې سینګار وغواړي نو د حاشر نه به ایاز جوړېږي که د وطن ناوې سینګار وغواړي د حاشر نه به ایاز جوړېږي او نیمګړی مشه ستا ارمان شهیده ستا د زخمونو نه قربان شهیده دا ما ټول ارمان یم ژوندی یم او ځان باندې تاوان یم ژوندی یم او خوا را باندې خپلو پردو یخه کړه سم افغانستان یم ژوندی یم او بیا دلته وایي د ژوند په سوراړه کې د خپل ځان سوري ته کیني او وایي چې ستړی ستا مین شي د ارمان سوري ته کیني او وایي ما نال د ګودر غاړې ته چینار په دې غرض کو ما نال د ګودر غاړې ته چینار په دې غرض کو کیدی شي د دې لاندې دوه یاران سوري ته کیني او وایي دا زړه به مې سم یخ شي والا یارمل ته وایه او چې ستا شونډې مې د پوزې د پیزوان سوري ته کیني. یو څو شعرونه دي چې نورې ډېرې مجبورۍ هم را په سر وې په دې ښار کې یوازې ستا د پوزې د پیزوان خبره نه وه او وایي ما لټ پلټ کو ستا نصاب د مغل زویه وایي په دې کې خو زما د باچاخان خبره نه وه او وایي دا ښار د ایماندارو قسم دی خو یارمله د یو سړي په خوله هم د ایمان خبره نه وه وایي نختر را غورځېدلی دی چینار په سر ولاړ دی او وایي قاتل مې د ګودر د هر یو لار په سر ولاړ دی او وایي د لر او بر د یو افغان په تهمت رنګ دی او وایي منظور لکه وحشت د اقتدار په سر ولاړ دی او وایي د لر او بر د یو افغان په تهمت رنګ دی او وایي منظور لکه وحشت د اقتدار په سر ولاړ دی او وایي هر څوک سترګې سرې دي د حالاتو پروا نشته او وایي زخمي علي وزیر ورته د دار په سر ولاړ دی او وایي زه څنګه د علم نه تاله درشمه پامیره زه څنګه د علم نه تاله درشمه پامیره تورمخې څوکیدار د کنډه تار په سر ولاړ دی
او د ژوند نه ایستلې د کار نه ایستلې او ته ګوره یار مل اوس هم د خپل یار په سر ولاړ دی. او د لنډ بخر یو غزل دی د امان لالا وایي مینه مې څه وکړله مړه په غم واوړېدم او وایي د سوات په ښکلو پسې تلم په ایلم واوړېدم او ویله در یاد شومه چې زه په تورخم واوړېدم او وایي زه د ګلونو هار کې مړه په بم واوړېدم او وایي اواز دې نه راکوو ښه دې لیدم واوړېدم او وایي زه خو بدنام یارمل په محترم واوړېدم. ډېر ښه دی.